د طالبانو ډېرې سترې چاودنې زیات پاکستاني پوځیان هلاک کړل او د عمران خان او ورسره پوځیانو حالت یې ښه نه دی. دا چې چاودنه چا چیرته څنګه او ولې وکړل او یا د پیښه کې څومره مرګ ژوبله اوښتې، ویډیو پوره وګورئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. پاکستان کې خونړۍ چاودنه، 19 پاکستانیان هلاک او ژوبل سول. پر پاکستانی پولیسو خونړۍ چاودنې ورځ تر بلې زیاتیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې 4 تنه پاکستانی پوځیان هلاک سوي او 15 نور یې مرګوني ټپیان کړي دي. د یادې سیمې د کورنیو چارو سلاکار ضیاء الله لانګو رسنیو ته ویلي چې تېره شپه د جناح سړک سره پر پولیسو خونړۍ د ریموټ کنټرول بم چاودنه وسوه. په ورته وخت کې د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین رسنیو ته ویلي چې چاودنه داسې مهال وسوه کله چې د جمعیت علمای اسلام ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان وو. سرچینو زیاته کړه چې د برید عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو زیات ګمان پر پاکستاني طالبانو یعنی ټي ټي پي کیږي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې یو شمیر بلوچ بیلتون پالي او نورې وسلوالې ډلې فعاله دي او دې ته ورته د تیرو ګڼو پیښو مسؤلیت یې منلی دی. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.